دا د خوست ولایت د صبریو یعقوبی ولسوالۍ د یعقوبیو بازار ده. هغه بازار چې ورځ په ورځ بڼه د پراختیا پر لور روانه ده. د یادې سیمې اوسیدونکو په وینا د اسلامي امارت له راتګ وروسته پانګوالو د ښه امنیت له وجې په لرې پرتو سیمو کې پانګونې ته ځانګړې پاملرنه کړې. دوی همدارنګه زیاتوي چې له بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته زمینه مساعده شوي او باید چې سرمایه‌دار کسان هیواد دننه پانګونه ترسره کړي. الحمدلله اوس په افغانستان کې امن د اسلامي امارت په راتګ سره د امن فضا قایمه ده. اوس هیڅ مشکل نشته. الحمدلله همدا یعقوبیو بازار چې ده دا ډېر امن فضا کې ده او اوس ډېر پرمختګ شوی د پوهه پرتله په دغه یعقوبیو سیمو کې نوي پرمختګونه وشولو. زور ته راغلو سامان بیړه وخواسته او بیا ورسېدلو. اوس الحمدلله ارامي ده امن ده. اوس بازارونه پراخه شولو. موټر هغه په ډېر په اسانۍ سره تاګ راتګ کولی شي. د همدغه بازار په یوه څنډه کې یو تن پانګوال د خلکو ذهني ارامتیا بنډار کړلو او د یو بل له احواله د ځان خبروي لپاره یې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت سره کافي شاپ جوړ کړی ده چې د سیمې اوسیدونکو له تود هرکلي سره مخامخ شوی ده. ټولو پانګوالو ته دا خواهش ده چې دوی راشي په خپل وطن کې په خپلو سیمو کې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي ترڅو د خپل هیواد ته د خدمت کړی وي. چې اوس دلته امنیت بیخي نارمل دی نو د ټولو پانګوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ څخه چې ده زموږ سیمه چې ده هغه ډېره وروسته پاتې ده را دې شي موږ دلته د پانګونې لپاره زمینه ورته مساعده وو. د یادولو ده چې له دې مخکې په دغه ولسوالۍ کې هیچا شخصي پانګونې ته زړه نه ښه کولو چې اوس مهال د شته امنیت سره ډیری پانګوال هڅه کوي چې په اړونده سیمو کې پانګونه وکړي.